د قرآن کریم د ترجمې 95 درس او د العمران د سورت 82 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې ذکر شو په مخکې درس کې چې الله تعالی د موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام نه وعده اخیستې وه چې په محمد صلی الله علیه وسلم به ایمان راوړی او کومک به ورسره کوئ. او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام د خپلو امتیانو یعنی یهودو او نصاراو نه په تورات او انجیل کې دا وعده اخیستې وه چې په محمد صلی الله علیه وسلم به خامخا ایمان راوړی او حتما به کومک ورسره کوئ. نو د تورات، انجیل او قرآن کریم د تعلیماتو په اساس باید یهود او نصارا په قرآن کریم او محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي او د اسلام د دین سره کومک وکړي. نو الله تعالی فرمایي فمن نو څوک تولا چې بیرته وګرځېدو یعنی د تورات او انجیل د احکامو څخه انکار وکړي بعد ذلک وروسته د دینه یعنی چې په تورات او انجیل کې د محمد صلی الله علیه وسلم صفات او زیری او په هغه صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړلو او ورسره د کومک کولو احکام ورته معلوم شي او بیا تینا انکار وکړي فاولئک نو دغه خلق هم دوی الفاسقون فاسقان دي. نو الله تعالی فرمای افا غیر نو آیا پرتا دین الله د الله تعالی د دیننا یبغون اغوی بل دین غواړي ځکه چې د الله تعالی دین خو صرف اسلام دی او د اسلام د دین ورستنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم او ورستنی کتاب قرآن کریم دی. نو د قرآن کریم او محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار کول دا خو د الله تعالی د دین نه انکار کول دي. و حال دا چې له هغه جل جلاله ته اسلمه غاړه ایښې ده من هغه څه چې فی السماوات په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي طوعا په خوښه وکرهن او ناخوښه یعنی په کائناتو کې هر شی د الله تعالی د حکم تابع دی. د الله تعالی د فرمان او هدایت مطابق کار کوي. د لویو کهکشانونو څخه نیولې ټول ستوري، لمر، سپوږمۍ، ځمکه، جمادات، نباتات، ملائکې، حیوانات، حتی واړه ذرات، الکترونونه، کوارک او د دینه نور واړه شیان دا ټول هر یو مسلم دی. د ټولو دین اسلام دی. هر شی د الله تعالی د حکم او فیصلې مطابق پیدا کیږي، کار کوي او د خپل معلوم وخت د تیرولو نه وروسته د الله تعالی د حکم مطابق فنا کیږي.
لیکن یوه ذره هم د الله تعالی نافرمانی نشي کولی. د الله تعالی د حکم مطابق لمر لحظه په لحظه په معلومه اندازه انرژي جوړوي. دا د لمر په اختیار کې نه ده چې په خپله خوښه د انرژي جوړول کم یا زیات کی. په فضا کې لمر او ځمکه د الله تعالی د حکم او هدایت مطابق په خاصو فاصلو کې یو د بل څخه قرار لري. دا د لمر او ځمکې په اختیار کې نشته چې د الله تعالی د فرمان خلاف د منځ فاصله زیاته یا کمه کړي. ځمکه په یو خاص سرعت سره د الله تعالی د حکم او هدایت په اساس د شپې او ورځې د جوړولو دپاره د خپل محور په خوا او شا ګرځي. خو دا د ځمکې په اختیار کې نه ده چې په خپله خوښه یا سرعت زیات کی او یا یې کم کی. یعنی په کائناتو کې هر شی که خوښه یې ده او که نه، که خوښه یې ده او که خوښه یې نه ده، د الله تعالی فرمان منونکي دي. حتی انسان هم په تکوینی کارونو کې په مطلق ډول د الله تعالی د حکم او فیصلې پابند دی او د الله تعالی حکم ته غاړه ایښې ده، که خوښه یې ده او که خوښه یې نه ده. مثلا دا د الله تعالی خوښه ده چې نری پیدا کوي که ښځه، جګ که ټیټ، روغ که معیوب، موړ که غریب، د چا زوی یا لور او په کومه کورنۍ کې پیدا کوي، تور که سپین، بدرنګ که ښایسته، کله پیدا کوي او کله مړ کوي، وړوکی ځوانوي او ځوان زړوي او داسې نور ډیر مثالونه. دا ټول هغه شیان دي چې که د انسان خوښه ده او که نه ده، انساني پرته د چون او چرانه مني. او فرضاً که هر څوک ووایي چې نه منم، مثلا وایي چې نه غواړم چې زوړ شم یا مړ شم، خو نه ورته دا اختیار شته چې ځان د زوړوالي یا مرګ نه خلاص کي او نه څه کولی شي. که زړه یې دی او که نه دی، دواړه به قبلوي او دا د الله تعالی فیصله به مني. دا و تکوینی اوامر چې انسان پکې بې اختیاره دی، لکه د لمر او سپوږمۍ په شان. مګر یوازې په تشریعي امورو کې الله تعالی انسان ته اختیار ورکړی دی، هغه هم د دې دپاره چې امتحان ترې واخلي. او د ملایکو، لمر، سپوږمۍ وغیره سره د انسان فرق همدا دی چې په تشریعي کارونو کې اختیار لري. مثلا الله تعالی انسان ته حکم کوي چې دروغ مه وایه، خو د دې اختیار هم ورکړی دی چې کولی شي چې دروغ ووایي. دا د انسان خپله خوښه ده چې دروغ وایي که نه، الله تعالی پکې کار نه لري. نه یې مجبوروي چې دروغ ووایه او نه یې مجبوروي چې دروغ مه وایه. یا الله تعالی حکم کوي چې ظلم مه کوئ، غلا مه کوئ، کفر مه کوئ، شراب مه څښئ او نور. نو د دې ټولو د کولو اختیار هم انسان ته ورکړی دی. نور نو د انسان خپله خوښه ده چې ظلم، غلا او کفر کوي او کوي نه کوي. الله تعالی پکې کار نه لري. نه یې مجبوروي چې غلا، ظلم او کفر وکړي او نه یې مجبوروي چې وی نه کوي. البته د کولو ګناه او د نه کولو ثواب
الله تعالی د پیغمبرانو او علماو په واسطه انسان ته ورښودلی دی. و الیه او هغه جل جلاله ته یرجعون هغوی ورګرځول کیږي. قل ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم کتابیانو ته، یهودیانو او نصرانیانو ته، آمنا من ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې، وما او په هغه څه انزل چې نازل شوي دي علینا په مونږ باندې، یعنی قرآن کریم. وما انزل او په هغه څه چې نازل شوي دي علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې چې هغه 10 صحیفې دي، و اسماعیل او په اسماعیل علیه السلام، و اسحاق او په اسحاق علیه السلام، و یعقوب او په یعقوب علیه السلام، والاسباط او په اولاد د دوی باندې. وما او په هغه څه باندې مو ایمان راوړی دی اوتیا چې ورکول شوی دی موسی علیه السلام ته چې تورات دی، و عیسی او عیسی علیه السلام ته چې انجیل دی، والنبیون او نور پیغمبرانو ته چې نور آیاتونه دي، من ربهم د هغوی د رب د طرفه، لا نفرقو او کتابیانو ته ووایه چې مونږ فرق نه کوو، لا نفرقو مونږ فرق نه کوو بین احدین په منځ د هیڅ یو منهم د هغوی یعنی د پیغمبرانو په منځ کې مونږ فرق نه کوو، یعنی مونږ ټول پیغمبران منو او د کتابیانو یعنی یهودو او نصاراو په شان نه د کم پیغمبر پسې بدې خبرې کوو او نه ته انکار کوو، لکه تاسو چې سلیمان علیه السلام ته نعوذ بالله جادوګر وایي او د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي. ونحنو او مونږ له هغه جل جلاله ته مسلمون غاړه ایښودونکي یو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين.